ځینې خلک وایي چې د نظام خلاف आवाज اوچتولو باندې نظام ته هیڅ فرق نه پرېوځي. یقین وکړئ چې سرکش حکمرانان دومره د څه نه هم نه یریږي لکه څومره چې دوی د قام پر بیدارولو باندې یریږي. خو ډېره د افسوس خبره ده چې پښتانه را بیدار شوي نه دي. خو چې څوک ځان بیدار ګڼي چې زه را بیدار شوی یم، هغه کس په غلطو خلکو پسې تللی دی، په غلطو تنظیمونو ګوندونو پسې تللی دی. داسې ګوندونه چې د قام او د وطن دپاره هیڅ هدف نه لري، بلکې عموما دوی د خپل جیب، د خپل ګاډي او د خپلې بنګلې فکر لري. دلته ځینې خلک وایي چې انقلاب نه راځي ځکه چې ډېر خلک مونږ ازمیلي دي. که زه د تاسو نه تپوس وکړم چې ته چې په چا پسې تللی یا ته چې په چا پسې سفر کوې، د هغې لیډر انقلابي نظریه شته او بیا په خپله نظریه باندې عمل شته او بیا انقلابي تنظیم لري؟ نه، هیڅکله نه. ته خو په مذهب کارډ باندې غلط شوی، ته خو په رئیستي کارډ باندې غلط شوی، ته خو په مختلفو نومونو غلط شوی. تر څو چې تا په خپل ځان کې انقلاب نه وي راوستی، د خپلو مشرانو سیاسي فکر او نظریه دې نه وي پېژندلی، خپل پښتون تحریک دې نه وي پېژندلی، په خپله نظریه دې په خپل عمل نه وي کړی، تر هغې انقلاب نه راځي. هغه د چیګویرا خبره چې انقلاب څه مڼه نه ده چې په ښه شوه را پرېبوځي، بلکې دا به راغورځوې. د انقلاب دپاره به منډې ترړې وهې، خو د یوې نظریې، د یو تنظیم او د یو مشر د سیوري لاندې. پښتانه ته چې د لاهور نه ناره ووهله شي، په پېښور کې ورته پښتانه ډول شروع کړي. پښتنو ته چې د کراچۍ نه ناره ووهل شي، په کوهاټ کې ورته سندرې شروع کړي. نو ملګرو، پښتنو، انقلاب په داسې خلکو نه راځي چې ړانده تقلیدونه کوي، په ړاندو په خلکو پسې روان وي.